ویجاړ او د سختو جګړو قرباني شوي دا وسایط د افغان انجینرانو په لاس بیا رغول شوي کې تقریبا چې په تعداد د 10 دانې انټرنیشنل موټر فعال شوي دي، کار ته اخیستل کېږي. نوی حکومت یې دعوه لري چې وړاندې له دې چې دوی واک ته ورسیږي د افغانستان اکثره نظامي وسایط قصداً له کاره غورځول شوي وو. دا هغه ثقیله نقلیه وسایط دي چې د تیر جمهوریت په وخت باندې یا تخریب شوي او یا تخریب شده په پارکونو کې ولاړ وو. تازه د افغانستان دفاع وزارت وایي لا نظامي ټانګونو نیولې بیا د ګڼ شمېر چورلکو د ترمیم چارې بشپړې کړي. در مدت 2 ماه می شود که تماما تانگ‌های زیرهی و وسایل نقلیه و غیر نقلیه ما ترمیم کردیم برای فرکلفت تانگ‌های حمل و نقل باروری و همگیش. د افغانستان ملي دفاع وزارت خبر ورکړی چې د 203 منصوري قلي اردو د انجینري ټیم لخوا 3 بېلابېل ډوله پوځي وسایط ترمیم شوي. په دغو وسایطو کې چې د یادې قلي اردو د لومړي لیوا ورکشاپ کې ترمیم شوي 10 ارادي هموي ټانګونه 10 ارادي رینجر او 4 ارادي انټرنیشنل شامل دي. بیا هم په د ټول د 2 میاشتو کې موږ تقریبا 90 اراده مختلف النوع وسایط موږ په خپل انجینرانو سره په دنه کم امکاناتو سره موږ ترمیم کړی دي او کار او د استفادې لپاره آماده کړی دي. 40 هموي ټانګونه دي او 29 انټرنیشنل موټر دي، 3 غټ کرینګونه دي او 4 چې دي هغه پور کلیپونه دي. نو تقریبا دا شپږ اتیا اراده مختلف نوع وسایط کې دا ټول موږ آماده کړي دي. اوس د مسلمانانو او د اسلامي نظام د چتر لاندې مختلفو بخشو کې استفاده ورنکړي. ملي دفاع وزارت زیاته کړې د اسلامي اردو ټول منصوبین د بیت المال ساتنې ته کلکه ژمنتیا لري. مستر روح الله ما د 203 منصوري قلي اردو د حمایه کنډک د اصلي ورکشاپ مستریه دلته موږ مختلف اسلحې جوړو، توپ ډي سي جوړو، M23 جوړي، د فیاوا، د شکه، زیکویاک، M240، M249، M14 مختلف اسلحې، M4 دلته موږ توپ ډي سي جوړ کړی ده، M23 د فیاوا هم جوړ کړی ده، زیکویاک هم جوړ کړی، راکټ هم جوړ کړی، د شکه روسي هم جوړ کړی ده. الحمدلله دلته د خپل د منصوري قلي اردو د رهبریت له طرفه د تخنیک د شعبې له طرفه موږ په خپل پروژه‌جاتو کې موږ سره همکاري کوي. دلته موږ هر مختلفې پروژې ته چې ضرورت کیږي موږ دلته موږ حمایه کوي. شکر الحمدلله خپل رهبریت نه خوشاله یو، څه ضرورت کیږي د هغه نه یو غواړي ان شاء الله هغه به خپل وخت سره موږ سره همکاري کوي. افتخار کوو چې په دغه د فتح نه وروسته په دومره اسلحه په 630 ملي اسلحه د پس له فتح نه په دغه ورکشاپ کې ترمیم شوي دي. نو په دې باندې موږ ویاړو، خوشحالېږو چې الحمدلله موږ دغه ترمیم او دغه اسلحه جریان لري او ادامه لري او دغه اسلحې موږ ترمیم کوي. د نوي حکومت له حاکمیت وروسته د هیواد په بېلابېلو برخو کې زرګونه پوځي وسایط، لرې واټن ویشتونکي میزایل، افغان څرخي هلیکوپټرې بیرته ترمیم او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. در مدت 2 ماه می شود که تماما تانگ‌های زیرهی و وسایل نقلیه و غیر نقلیه ما ترمیم کردیم برای فرکلفت تانگ‌های حمل و نقل باروری و همگیش. به تعداد 27 اراده وسایط ما ترمیم کردیم. د 203 منصوري قلي اردو د تخنیک مدیریت د حمایه لوجستیکي کنډک د حفظ مراقبت ټولي قومندان عبدالحنان افضلي، لکه څنګه ستاسو وینئ دلته د کار جریان د وسایطو د ترمیم ورکشاپ دلته لکه نظامی وسایط ترمیمیږي، لکه انټرنیشنل او رینجر، هایلیکس او دا نظامی وسایط ټول دلته ترمیمیږي او تقریبا د 1402 تر 1403 پورې 1400 تر 1500 پورې موټر موږ دلته غیر فعال ترمیم کړي دي. الحمدلله موږ ترتیبات بیخي برابر دي او څومره ترمیمات چې دلته کیږي دا ټول د موږ د خپل د ورکشاپ له طریقه جوړیږي. هر پرزه چې هر مشکلاتونه چې دي دلته ټول حل کیږي. نو الحمدلله موږ ښه مسلکیان لرو دلته او ښه کاریګر لرو دلته، حتی 15 کلني تر 12 کلني پورې دلته تجربه کار استادان لرو دلته. اوس مهال تقریبا دلته تقریبا تر 40 موټره یا 10 موټره نوبت ته ولاړ دي
نو هر موټر په نوبت باندې راځي دلته د کار لاندې درېږي. په دې کې تقریبا حاموي ټانګونه انټرنیشنل رینجر هایلیکس موټر نو الحمدلله کوم مشکلات نه لرو. دلته موږ د پنچرمینی بخش ځان ته لرو، د ډیزل پمپ ترمیم ځان ته لرو او د کوپیکشي بخش هم دلته لرو، د وایرینګ سازي بخش هم لرو. نو الحمدلله دلته کوم کمبوتات موږ نه لرو، ټول ترتیبات موږ برابر دي. السلام علیکم، زه ولی محمد د 203 منصوري قل اردو د حمایه کانډک د حفظ مراقبه ټولي د ډیزل پمپ مستری. موږ د ورځې یا اته موټر یا نه موټر لاس موټر دومره موږ ترمیموو. په دې ورکشاپ کې پرسنل د موږ سره تر 40 نفر پورې یو. پرزه خو داسې ده چې موږ سره په ورکشاپ کې سته، بیا چې کوم پرزه خلاصه سي بیا موږ پیشنهاد کوو د وزارت طرفه راځي او دلته ورکشاپ کې موږ سره ستا هغه پرزه استعمالوو. زه اختر مالک عربي د کانډک حمایه لوجستیکي د ټولای حفظ مراقبات ورکشاپ یو مستری. موږ دلته د رینجرو او د ټانګونو انټرنیشنل او د دولت پورې کوم موټر چې اړه لري موږ به یې دلته ان شاء الله د ورځې درې څلور موټر ترمیموو. په موټر عوارض پسې اړه لري، موټر کې ځنه وخت عوارض زیات وي هغه نیمه ورځ نسي، کم عوارض درې څلور پنځم ترمیمېږي. پر دې وزارت نه راځي ډیپو ته، ډیپو نه بیا پر لحاظ مو امرین راخلي ورکشاپ ته ورکشاپ نه استعمالوو. هیوادوال دا پیغام لرم چې خپل وطن ته باید خدمت وکړو، خپل وطن باید په خپل ودرو چې وطن جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د 214 نمبرې قل اردو هم د 1200 بېلابېل ډوله پوځي وسایطو او سلګونه میله وسلو د ترمیم خبر ورکړی و. دا هغه ثقیله نقلیه وسایط دي چې د تیر جمهوریت په وخت باندې یا تخریب شوي او یا تخریب شده په پارکونو کې ولاړ وو. د 200 نمبر فتح قل اردو قمندانۍ په خاصه توجه باندې افغان مسلکي انجنیران وتوانېدل چې ټول هغه عریضه دار تخریب شده هماوي ضربتي انټرنیشنل یا نور نقلیه وسایط د ورکشاپ ته راولي او ترمیم یې کړي چې لله الحمد زرګونه اراده ترمیم شوي او یو څه پاتې دي هغه هم د کار لاندې دي چې انشاءالله العزیز په نږدې راتلونکي کې ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. موتورهایی که ببینید ما ترمیم ساختیم، ترمیم کردیم از قبل آمبی است، انترنشنل است، موتورهای کرند است، دیگه بلدوزر است یا فعال است، جایی که وظیفه ضرورت شود میتونه که وظیفه را اجرا کنه پس برگشت کنه. دیگه موتورهای ما قبلا موتور جون 2000 چند دانه موتور از وسایط آمبی زره انترنشنل است، آمبی است، امرپ است، موتورهای ضربتی است. امروچیا در گنگرهای کماندو اونجا در سایبان استاد کردیم، اونجا 4.5 متر روزهای پنجشنبه 4.5 متر اونجا موظف فعال است، هر جایی که وظیفه اجرا شود بخیر وظیفه اجرا میکنه پس میاد.